دا مخکې د ابراهیم علیه السلام د هغه صفت الله عز وجل ذکر کړي چې بانی د کعبې و. وروسته یې بیا هغه بنا چې د جوړه کړې وه چې کعبه و د هغې صفت و حال یې بیان کړي. اوس د ابراهیم علیه السلام د ملت او د هغه د دین د هغه مدحه بیانوي. هغه څنګه بیانوي؟ په دا رقم چې هر څوک چې د ابراهیم علیه السلام د ملت څخه رغبت وکړي، میلان وکړي، بس هغه پر باطل دی، هغه بې عقل دی، نافو دی. نو دا د ده د ملت هغه دین چې ابراهیم علیه السلام پر و د هغه بهتري بیان کړه په دې رقم چې هر څوک چې د دې څه چپ سي بس هغه نو ناپوه دی، بې عقل دی، تاواني دی. داسې بیانوي الله عز وجل وایي ومن هر هغه څوک یرغبو چې دی میلان وکړي، رغبت وکړي عن ملت ابراهیم، د ملت و د دین څخه د ابراهیم علیه السلام. نو دا چې هر څوک دا کار کوي الا من مگر نه هغه څوک من استفهامیه دی و من څوک دی یرغبو چې رغبت وکړي عن ملت د دین څخه ابراهیم علیه السلام. نو استفهام برای انکاری دی چې خو نو نسته الا من مگر نه هغه څوک صفه چې هغه بعقل کړي نفسه خپل ځان په خپل ځان بعقل تراشلی یا د خلکو پر چا باندې خر کیږي هغه سړی نو کوي. نو د من استفهام انکاری سو چې یعنی دا کار څوک یعنی خو نه کوي، دا برابر استثناء سي مگر نه هغه څوک کوي چې هغه خپل ځان بعقل تراشلی. ولقد اصطفیناه فی الدنیا، ولقد فتحقیق سره اصطفینا موږ غوره کړي وو، برګزیده کړي مو هو دغه ابراهیم علیه السلام فی دنیا، په دې دنیا کې هم د مابین څخه د نور انسانانو چې نبوت مور لره ورکړي، حکمت مور لره ورکړي. و انه دی فی الاخرة، په آخرت کې هم لمن الصالحین، د نیکانو څخه دی. په آخرت کې به هم دی د نیکانو په جمله کې ښه اجر او ښه بدله به الله عز وجل لره ورکړي. نو په دغه آیت کریمه کې د ابراهیم علیه السلام د ملت او د هغه د دین چې هغه در راوړی و د هغه مدح څنګه بیان سو چې الله وایي دا به څوک چې د ملت نه مني رغبت څنګه کوي. رغبت په دواړه معناوې استعمالیږي، په یو شي کې د شوق په معنا مې استعمالیږي، په یو شي کې د بد وړلو څخه چې زه بد ځینې وړم، بد مې ځینې کېږي، کرکه مې ځینې کېږي، په دې کې مې استعمالیږي. که چیرې د شوق معنا ووایي رغب فیه، رغبت یې په دې شي کې وکړي، شوق یې ورته وسو. او که د بد وړلو معنا و نو رغب عنه، د هغه څخه بد جوړ رغبت یې ځینې وکړي. نو دلته اوس موږ ترجمه داسې وکړه ومن څوک دی یرغبو چې هغه میلان وکړي، مخ واړي پر څنګ سي د چا څخه عن ملت ابراهیم، د ملت د ابراهیم. داسې څوک شته نسته، معنا دا څوک دی چې داسې کوي الا من مگر نه هغه څوک ستا سفیه چې هغه بعقل کې احمق کې نفسه خپل ځان. ولقد په تحقیق سره استفینا الله عز وجل موږ خو غوره کړي وو هو دی په دنیا، په دې دنیا کې د فاره د نبوت. و انه دی فی الاخرة، په آخرت کې لمن الصالحین، د صالحانو څخه دی. دغه د آیت کریمه ترجمه سو، هغه د ملت بهتري الله عز وجل بیان کړه، لکه مخکې چې هغه بنا چې د جوړه کړې و د هغې بهتري و په خپله د ده بهتري بیان سوی و. الله عز وجل اذ هغه وخت ریاد کړ قال چې وویل له دغه ابراهیم علیه السلام ته ربه رب ده والاسلم ته فرمانبرداره ست حکم ومنه. قال دوتل چې اسلمتو زه تابعدار یم، حکم منونکی یم لرب العالمین، د پاره د رب د ټولو عالمانو، د پاره د پروردګار د ټولو مخلوقاتو. نو هغه وخت په یاد کې چې الله عز وجل ودته دغسې ویل چې ته منقاد سه. اوس چې کوم کسان دعوه کوي چې زه د ابراهیم علیه السلام اولاد یم، لکه یهود و نصارا چې وایي، نو هغه چې دغه اسلام ومني، دا اسلام نه انقیاد یې ومني د الله عز وجل و اوامرو ته. ولې ابراهیم علیه السلام ته خو الله دغسې ویلو چې اسلم، او دوی اقرار کړو اسلمت لرب العالمین. نو یهود و نصارا چې دا دعوه کوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام اولاده یو، بس تر موږ بل غوره نسته، نو خو کومه دی د ابراهیم علیه السلام نقشه نسته پکښې چې هغه اسلام و تابعداري و انقیاد دی. پسې بیا الله عز وجل وایي ووصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب. د یهودو د نصاراو د هغه خبرې رد کړي دي په باره ویل ول ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام چې وفات کېدله دغه نصیحت یې کړی و چې د یهودیت وانه وړي. یهودو به دا ویل، نصاراو بیا دا ویل چې هغه چې وفات کېدله بیا نصیحت و خپلې اولادیت وکړي و د نصرانیت وانه وړي. نو اوس موږ څنګه ځینې واوړو؟ الله عز وجل هغه خبره مرادي چې الله چې ابراهیم علیه السلام څخه حکایت کې هغه دا دی چې ابراهیم علیه السلام خپل اولادیت د دغه ملت اسلامي وصیت کړی و، د یهودیت یې نه ورته کړی، د نصرانیت یې نه ورته کړی. ووصى وصیت کړی و بها په دغه ملت ابراهیمي، دا چې انقیاد څخه عبارت دی چې الله والاسلم دو الاسلمتو، په دغه ملت سره وصیت کړی و ابراهیم علیه السلام.
بنیه و خپل اولادیت و یعقوب او دا غرکم یعقوب علیه الصلاة والسلام. یعقوب علیه الصلاة والسلام خو بیا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام لمسی دی، ولې خو د ابراهیم علیه الصلاة والسلام دا دوه زامنان چې یو د اسماعیل علیه الصلاة والسلام په نامه دي چې عرب د هغه د نسل څخه دي، بل اسحاق علیه الصلاة والسلام دي چې د بني اسرائیل د هغه د نسل څخه دي. دغه او دوه زامن یې نور خدای سره کښېنول وصیت یې ورته وکړي ولتسې به پر دغه ملت باندې ځي چې دا ما تعالی راکړي دي چې د اسلام او د فرمانبردارۍ او د تابعدارۍ ملت. بیا یعقوب علیه الصلاة والسلام چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام لمسی سو، اسحاق علیه الصلاة والسلام هغه هم خپل اولادونه هغه 12 اولاده یې کښېنول چې اخر ملک دي دغه وصیت یې ورته وکړي چې پر دغه دین به یاست ته دغه به څه نه اوري. نو الله اوس هغه بیان موږ ته کوي چې ابراهیم علیه السلام خو دغسې وصیت کړي وو. یهود درواغ چتړي په ابراهیم علیه السلام چې په یعقوب علیه السلام چې هغه د یهودیت وصیت کړي چې د یهودیت وانه وړي، هغه د نصرانیت وصیت کړي د نصرانیت وانه وړي. الله دا د دې وصیت را حکایت کې نقل یې کوي، داسې وایي ووصى وصیت وکړي بها په دغه ملت ابراهیمي ابراهیم علیه الصلاة والسلام و چاته بنیه و خپل اولادیت و خپل زامنو و دا غرکم یعقوب علیه الصلاة والسلام دا و یعقوب پر ابراهیم باندې راعتب هغه هم دا وصیت کړي سره کوم ویلي وایي هغه بیان کوي د وصیت ولیا بنیه ایز ما زامنو ایز ما اولاده ان الله بشک الله عز وجل اصطفى غوره کړی دی خوښ کړی دی لکم ستاسو لپاره الدین دغه دین د اسلام. الله ستاسو لپاره دغه دین خوښ کړی دی. فلا تموتن نو تاسو مه مړه کیږئ الا مگر وانتم چې تاسو مسلمانان یاست. دغه د ابراهیم او د یعقوب وصیت دی. الله وایي دغه د مخ ته مو پروت دی، ما درته وویل اوس د یهودو خبره تاسو مقایسه کړئ چې هغه دغه خبره ده چې دوی په یهودیت وصیت کړی وو، یا د نصاراو خبره هغه دغه ده چې ور په نصرانیت وصیت کړی. الله وایي وصیت خو دغه دی. خپلو زامنو ته څنګه وایي ان الله اصطفى لکم الدین، ان الله بشک الله اصطفى غوره کړی دی خوښ کړی دی لکم ستاسو لپاره الدین دغه دین د اسلام. فلا تموتن نو تاسو نه مړه کیږئ الا مگر وانتم په داسې حال کې چې تاسو مسلمان یاست. اوس دا د پای جمله چې د چې ته به نه مړه کیږئ مګر نه په داسې حال کې چې ته مسلمان یې، د دې څه مطلب؟ مرګ خو چاته نه دی معلوم چې څه وخت راځي، او دلته پلار وصیت ورته وکړي چې ته نه مړ کیږې مګر نه پر اسلام دې مړ شې. د دې څه مطلب؟ نو خپل ځان نسي وژلی، مرګ خو الله ورکوي، او دا خبره پر ټینګه کړه چې ته به د اسلام په حال کې وژل کېږي. نو د دې څه مطلب دی چې یعنې یوه دقیقه یوه ثانیه یو سکینډ به د اسلام نه لرې کېږي. ولې خو د مرګ راتګ نه دی په باور چې څه وخت راځي. ولې که ته یو ګړی د اسلام ودورې سه او هغه په دغه وخت کې اسلام راغلی دغه مرګ راغلی نو خو ته بې اسلامه مړ شوې، هغه د پلار وصیت نسو پر ځای. او پلار خو ویلي و چې تا ته مرګ نه راځي مګر نه په حال کې د اسلام. نو ابراهیم علیه السلام دغونه ټینګار کړی دی چې ته به یو منټ یو سکینډ د اسلام نه جلا کېږي. ولې خدای ورته ویلي چې تا ته مرګ نه راځي مګر نه په حال کې د اسلام، او د مرګ د راتګ وخت معلوم نه دی، سهار دی ماښام دی، د خوب په وخت کې دی، د ویښ په وخت کې دی، په کوم وخت کې دی. نو خدای واکې ورته وویله چې معنا ته به یو ګړی یو سکینډ د اسلام نه لرې کېږي. ولې خو مرګ یې په اسلام ورمقید کېږي، ته به د اسلام پر حال مړ کېږي. او هغه وخت کېږي چې انسان د ژوند څخه ونسي بیا تر مرګه در پورې د اسلام پر احکامو باندې ګړی په ګړی روان، یو ګړی لا ځینې لرې نیسي بره دا کار ترسره کولی شي. نو مرګ چې ورته راځي د اسلام په حال کې به ورلره راشي. نو آخري جمله دغه وه چې فلا تموتن تاسو به نه مړه کېږئ خامخا الا مګر وانتم په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یاست منقادان یاست و الله عز وجل ته. دغه د ده وصیت دی. نو اوس هغه د یهودو د نصاراو خبره هغه یې ورد کړه چې باره هغه موږ ته وصیت یهودیت کړی دی. پیغمبر ته ویل ته مو څنګه ځینې اړی خو ته مو د ابراهیم علیه السلام ځان مسیح بولې، موږ د پلار د نیکه د وصیت څنګه واورو؟ یعقوب علیه السلام داسې وصیت کړی، هغه خبره الله ورد کړه. پس الله عز وجل داسې ورته وایي ام کنتم شهداء، آیا تاسې واست شهدا حاضران؟ اذ هغه وخت حق داره چې را حاضر سو یعقوب و یعقوب علیه الصلاة والسلام ته الموت و مرګ. الله وایي ښه نو چې ته یعقوب علیه السلام دا وصیت کړی و موږ ته چې د یهودیت مه اورئ. نو دغه د نبي علیه السلام په زمانه کې چې کوم بني اسرائیل و یهود دي، الله وایي ته دوی ته ورته ناست وي چې ابراهیم علیه السلام مړ کېدی زامنو کې دغه وصیت کوئ، که د ځانه درواغ سره جوړی. که د خدای خبرې خدای خو حاضر دی په هر شي کې، خدای خو هغه حکایت وکړي چې دغه یو وصیت دی، ته وایه هغه رقم وصیت یې کړی دی. نو ته لږ چې دوی ورته ناست وي چې یعقوب علیه السلام مړ کېدی او حاله چې ته څو زره کاله وروسته یې نو او خبرې د یعقوب علیه السلام کوي. ام کنتم آیا تاسې واست شهداء حاضران اذ هغه وخت حق داره چې را حاضر سو یعقوب و یعقوب علیه السلام ته الموت و مرګ. اذ هغه وخت هم ته حاضر وې قاله چې یعقوب علیه السلام وویل لبنیه و خپل اولادي و خپلو زامنو ته ولما تعبدون تاسې به د څه شي عبادت کوئ من بعد وروسته زما. چې د مرګ حالات یې را نږدې سو یعقوب علیه السلام پوه سو چې اوس نو وخت اخیر دی سپین ږیری، نو د سپین ږیرتوب وروسته خو مرګ راځي.
خپل زامن یې راټول کړه د دې دپاره چې ښه ټینګار پر وکړي. باره یې ښه چې زه مړ شم تاسې به بیا د څه شي عبادت کوئ؟ تاسې راته ووایاست د دوی څه اقرار اخلي چې په خبره پوه سوي دي که نه دي. قالو دوی ویل نعبدو موږ به عبادت کوو الهکه د معبود ستا. باره نو تا چې د کوم چا عبادت کاوه په خپل ژوند کې موږ به د هغه معبود عبادت کوو. و اله آبائک او د معبود د پلرو ستا چې ستا د پلرو معبودو د هغه عبادت به کوو. د ده پلرونه څوک دي؟ د یعقوب علیه السلام ابراهیم و اسماعیل و اسحاق چې هغه عبارت د ابراهیم علیه السلام څخه د اسماعیل علیه السلام څخه او د اسحاق علیه السلام څخه. اوس خو تاسې که خبرې ته متوجه ابراهیم خو پلار دی، اسماعیل و اسحاق خو بیا د ده زامن دي. نو اسماعیل و اسحاق علیه السلام خو سره ورونه سوله د ابراهیم علیه السلام زامن سوله. یعقوب علیه السلام چې خپلو زامنو ته اوس وصیت کوي چې دا پر راټول دي دی د چا زوی دی؟ دی خو د اسحاق علیه السلام زوی دی. نو اسحاق خو د ده پلار سو د یعقوب علیه السلام. نو دوی ورته وایي موږ به ستا د خدای عبادت کوو او ستا د پلرو په پلرو کې خو اسحاق علیه السلام خو د شکه وتلی راغلی خو د یعقوب علیه السلام پلار دی. او ابراهیم علیه السلام خو بیا د یعقوب علیه السلام نیکه خو هم پلار نو چې ورته ویل چې ستا د پلرو نو اسحاق خو د شکه وتلی پلار سو، ابراهیم خو د شکه وتلی پلار سو، خو نیکه سو اسماعیل خو اکا دی د یعقوب علیه السلام. نو د دغه آیات دا معلومیږي چې اکا هم د پلار حکم لري. ولې دا درې سره په پلرو کې ورثه کړی د چا؟ د یعقوب علیه السلام په پلرو کې دا درې سره حساب کړه. او حال دا چې مال اسحاق پلار دی د یعقوب، ابراهیم یې نیکه دی، اسماعیل خو نو اکا دی هغه خو پلار نه دی. نو که پلار د اکا درجه نه درلوده دلته د آبا تورې جمع راوړي و اله آبائک او ستا د پلرو هغه خدای چې دی د هغه عبادت وکړو. دا درې سره پلاران که او حال دا چې یو اکا دی. نو دا خبره خو یوازې ثابته شوله. بله خبر د آیت کریمه دا ثابته شوله ګای چې دا وهابیان دا خلک دا زموږ خلکو ته وایي ولې لاسونه دلته نیسې دی وایي زما پلار نیکه دلته نیول. دا د مشرکانو خبر ده چې زما پلار نیکه دلته نیول. نو دغه مشرک دی د یعقوب علیه السلام زامن یعقوب علیه السلام و دوی ته وایي تاسې د چا عبادت وکړئ؟ باره وایي هغه ستا د خدای ستا د پلرو د خدای، معنا چې پلار نیکه مو کول هغه کوو. دا د دوی دلیل هغه وخت څه کېدلی که زموږ پلار نیکه مشرکان تېر سوي وای باره چې د ماته کومه خبره کړې ما ورته ویل چې زما پلار نیکه دا رقم کول ده باره چې ګوره د مشرکانو دلیل زموږ پلار نیکه خو پر دین مړه سوي دي ورسره پر دین قربانۍ ورکړي دي. نو مسلمان که خپل په پلار او په نیکه دلیل ووایي دا بل مازې خبیث دی چې ورته وایي چې دا د مشرکانو خبره وکړه. دا ما د یعقوب علیه السلام خبره وکړه، د یعقوب علیه السلام د زامنو خبره مې وکړه چې زما پلار نیکه څنګه کول. په خبره کې داسې پوهېدلي یاست په مجالس کې تاسو ته باره وایي دغه خبیثه ډله چې پیدا سوې ده باره دا خو نه د مشرکانو خبره څه باره چې موږ پلار نیکه څنګه موږ لیدلي وو موږ هغه رقم کوو. د خپلې خبرې به نه اوښته نبي علیه السلام به دعوت ورکوه. موږ ورته وایي یا دا د مشرکانو خبره نه سول، د هغه خبره سوله لکه یعقوب علیه السلام چې خپل زامن کښېنول باره د چا عبادت وکړي خو دوی به داسې ورته چې د الله عبادت وکړو. دا رقم به ویلي ولې دا خبره بل رقم ورته وکړه باره چې ستا خدای و په هغه پسې موږ ځو، ستا د پلارو د نیکه چې څه رقم و هغه رقم به موږ کوو. دا پلارو نیکه سلسله په دین کې یو شی دی، دغه د دې دلیل په وایي په خبره کې داسې ویلي په قرآن کې حدیث دا خبره ولیدل نو دغه دلیل دی بې ځایه موږ ته وایي فقط مازې خپلې دغه کوي دغه خپل نجاست او خپله پدیدي خپروي باره دغه خبره بیا کوي دا د مشرکانو خبره ده. دغه قرآن داسې مخ ته پروت وي. قالو زامنو یې و یعقوب علیه السلام ته څنګه وایي وای نعبدو موږ به عبادت کوو الهکه د معبود ستا چا تا عبادت کوو بس د هغه که نو دوی خدای نه پېژندي چې ودته مضاف دغسې ویلې چې موږ د خدای عبادت کوو. ورته ویلي بیا چې د رب العالمین عبادت پې کوو، ورته ویلي بیا چې بارانونه چې وري د هغه عبادت پې کوو. یا هغه ستا خدای دغه تقلید دی په پسیس په پلار باندې بره هغه ستا خدای چې تا عبادت کوه. و اله آبائک هغه ستا د پلرو چې د یعقوب علیه السلام پلار و نیکه سو هغه یې پسې وریاد کړ ستا پلرونه چې پر کومه طریقه راغلي و پر هغه رقم چې هغه نو څوک دي ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. دلته یو شبهه د انسان په ذهن کې راګرځي چې دا خو اله دوه واره ذکر کړي الهکه ستا خدای و اله آبائک ستا د پلرو خدای. سړی چې دا نو سره جلا دي په دا پای کې الها واحدا و همدا یو خدای دا یې بدل ور واچوه چې د چا په ذهن کې دا رانه چې دا لکه سره جلا وه دا اله واحدا یې دلته د هغه څخه بدل کړي د هغه اله آبائک څخه چې ستا د پلرو خدای. څه معنا یې د یوه خدای عبادت کوو. ونحن له مسلمون ونحن موږ به له دپاره د دغه الله عز وجل چې دا تی عبادت کوي ستا پلرګنۍ عبادت کوو موږ د هغه دپاره مسلمون تابعدار یو فرمانبردار یو. بس زامنو دغه قول د یعقوب علیه السلام سره وکړي. ګوره دا حال یاره حکایت کې الله نو اوس به یهودو ته وایي چې ښه ته حاضر وې چې یعقوب علیه السلام زوی ته د یهودیت وصیت کوه یا د نصرانیت ورته کوه نصارا خو له نصرانیت ورته وکړي یهودو د یهودیت ورته وکړي الله یې سره قصه رانقل کړه
چې ابراهیم او یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته ویل چې تاسې به نه مړه کېږي مګر د اسلام پر حالت به مړه کېږي. هغه یوه خبره. بیا یې د یعقوب علیه السلام خبره په تفصیل را نقل کړه چې خپل زامن یې په وخت د زکندن را ټول کړه، ورته ویې ویل دغسې قول ځینې وخت په پای کې بیا څنګه زامنو قول څنګه ورسره وکړي ونحن له مسلمون، ول موږ به دغه الله عز وجل د مسلمونو منقادون یو. نو خو دغه د محمد علیه السلام دین د اسلام دین د تابعدارۍ دین دی. نو خو دا قول خو دا رقم اخیسته سوی دی. نو د یهودو خبره د ریښو ور وکړه چې نبی علیه السلام ویل زه د یهودیت څنګه واورم، پلارو نیکه دغه وصیت راته کړی دی. نبی علیه السلام ویل یا چې پلارو نیکه دې د اسلام وصیت ستا او پلرو نیکهګانو ته کړی و، ولې دوی خو د یعقوب علیه السلام د نسل و د هغه 12 زامنو هغه 12 طایفې هغه خو دغسې قول ځینې اخیستی. د بلې خبرې جواب یې ورکوي. یهودو باره دا ویل چې ډېرې اوږدې ولرې زموږ نه دي، زموږ پلرونه بزرګان تېر سوي دي، انبیا پکښې تېر سوي دي، ابراهیم علیه السلام دی، یعقوب علیه السلام دی. زه چې هر شی کېږم په خدای دی مې خلاص کړي. زه چې هر رقم کوم، که مې هر غلطي کوله، که مې انبیاو ته بد ویله، که مې قرآن نه منئ، که مې بل نه کول، په پلرګنۍ کې مې دغسې نبیان تېر سوي دي ما خلاصوي. الله عز وجل نو اوس هغه ته مه ورکاږي چې دا خیال و ګمان غلط دی چې انسان خپله کافر په نیکه باندې نازېږي. الله وایي تلک هغه چې دا اوس ذکر شو چې د ابراهیم علیه السلام څخه راونسه، بیا دا نسل د انبیاو دغسې راځه د یعقوب علیه السلام پر زامنو، ول دا امتون یو ډله ده قد خلت چې په خوا کې رسوې ده. دا یو امت یو بسته جماعت د انبیاو د قد خلت دا تېر سوي په خواله لها دغه امت لره ما هغه اعمال کسبت چې دوی یې کسب کړي. ده خو چې د کومو اعمالو کسب کړي وو چې هغه د الله عز وجل عبادات وه، هغه خو د دوی دپاره جنو ولکم ستاسې دپاره خو ما هغه اعمال کسبتم چې تاسې کسب کړي. ته خو کفر کوې، نو خپله د کفر پر لکۍ سپرې او په پلارو په نیکه نازېږي او هغه انبیا تېر سوي دي، نو ته به د خپل کفر بدلی وینې، هغه به د خپل هغه ایمان او د توحید بدلی وینې. ته د هغه په هغې نه خلاصېږې چې باره وه دا رقم. او بله دا عقیده او باره ول داسې دی که د سړي پلارو نیکه سم وه دا زوی هم په خلاصېږي، که پلارو نیکه خراب و د هغه په ګناه و دا زوی هم خدای راټینګوي. الله عز وجل ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا چې به کوم غلط قیاس کېښه چې که پلارو نیکه ګناه کړي یو زوی کې هم به خدای پاک عذاب وکړي چې ستا پلارو نیکه ګناه کړی دی. نو د پلار په ګناه زوی ولې ټینګوي؟ ولا تسألون تاسې نه سوال کړی کېږي عما د هغه کارو څخه کانو چې دوی یعملون عمل یې کوي. یعنې ستاسې دواړې خبرې غلطې دي چې د پلار په نیکو اعمالو ته ځان خلاصوې، کافر یې وه د هغه په ایمان ځان خلاصوې، او یا د پلار په ګناهو واضح ګرفتاره کېږي. دواړې خبرې څنګه ورد کړې؟ الله د سره بیا آیات راوایم تلک دغه چې دا تېر سوي نبیان دي امتون دا یو ډله د قد خلت په خوا تېره سوې ده لها دپاره د هغه امت ډلې ما هغه اعمال کسبت چې دوی یې کسب کړي د امت ولکم ستاسې دپاره ما هغه اعمال کسبتم چې تاسې یې کسب کړي. ته جلا په ایمان مکلف ایمان به راوړې. ولا تسألون ستاسې پوښتنه نه کېږي عما د هغه کارو کانو چې دوی یعملون عمل یې کاوه. د یهودو بله خبر را نقل کوي الله عز وجل بیا رد ورکوي. وقالو دا بني اسرائیلو به ویل، نو دوی خو دوې ډول یو بني اسرائیل، خو یوه یهود یم بني اسرائیل، نصارا یم بني اسرائیل. دوی به ویل کونو تاسې سئ هودن یهودیان، یهودانو بیا مسلمانانو ته دعوت ورکوه برای یهودیان سئ، او نصارا نصارا بیا دعوت ورکوه نصرانیان سئ تهتدو باره به پر هدایت سئ. دی بیا بالعکس و نبی علیه السلام او د هغه اصحابو ته بیا دعوت ورکوه برای چې یهود سي په خپله به لار پیدا کړي پر هدایت بسي. نصارا ورته ویل چې نصراني سي بس په حقه لار پیدا کړي پر هدایت بسي. الله دغه د دې خبره را نقل کوي. وقالو دوی ویل وچاته و مؤمنانو ته ولکونو تاسې سئ هودن یهودیان او نصارا یا نصرانیان تهتدو پر هدایت بسي حق لار به پیدا کړي. الله عز وجل و نبی علیه الصلاة والسلام ته وار د واره هدایت کوي. ته داسې په جواب کې ورته وایي قلت ورته وایه ورته موږ خو دغه ستاسې یهودیت و نصرانیت نه کوو بلکې څه کوو بل داسې ده موږ کېږو ملت ابراهیم پر ملت ابراهیم علیه الصلاة والسلام. یهودیت پسې لکه نصرانیت پسې لکه موږ پر ملت ابراهیم کېږو. ملت ابراهیم د کومه ځایه راشروع دي چې تاسې اوس اورئ ومن یرغب عن ملت ابراهیم. ملت ابراهیم دغه ده د اسلام ملت، موږ پر دغه کېږو. هغه ابراهیم په داسې حال کې حنیفن چې هغه مائل و کږېدونکی و د باطله څخه و حق. د ابراهیم علیه الصلاة والسلام شان دا و هغه ګرد عمر د باطله څخه ځان کږاوه د حق خواته ځان واهه. دا صفت الله د بیان کړي. موږ متابعت کوو د ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې حال د ابراهیم څنګه و حنیفا په داسې حال کې چې هغه مائل و د باطله خبرې څخه د باطل دین څخه و حق. وما کان من المشرکین وما کان دی نو من المشرکین د مشرکانو څخه په دې اخري جمله کې چې وما کان من المشرکین په دې ځای کې الله عز وجل پر دې درو سورو طایفو باندې رد وکړي. مشرک خصم دم وټکاوه د مکې مشرک غوب هم ویل موږ د ابراهیم علیه السلام نسل بزرګي ځان ته ثابت ول. الله وایي ته چې د ابراهیم نسل هغه مشرک و او شرک نه کاوه
او پاتې سو يهود او نصارا هغه تم تعارض وکړي داسې لکه اصلي چې چاته چې خال روغزي چې ستا دین خو په شرک تا درول دي ای يهوده ته چې په يهودیت نازیږي خو هغه په شرک بس بدل کړی دي نصرانیت چې په نصرانیت نازیږي خو په شرک بدل کړی دي نو دا جمله ور سره ذکر کړه چې اول خو دې ورته چې موږ د ابراهیم د ملت نه اوړو هغه ابراهیم چې حنیف او بل دا چې هغه خو مشرک نه او تاسو په شرک لګیاس په بغل کې شرک سره کوي نو دا د دوی د خبرې د دعوت جواب الله عز وجل او نبی علی السلام ته ورشو چې دا څوک ته چې ملت ابراهیم حق فسید نبی علی السلام او امت ته جواب ورشي هغه چې القل مفرد صيغه او نبی علی السلام ته ورته پسې قولو دي دا اوس آیات سر چي دي دا به امت د نبی علی السلام چې قولو تاسو ګرځ ورته واست دغه سو يهود او نصارا ورته واست ورته آمنا موږ ایمان راوړی دی بالله پر الله عز وجل موږ خو یو پر الله ایمان لور دی وما پر هغه کتاب انزل چې نازل سوی دی الینا و موږ ته چې قران کریم دی پر دغه ایمان لور دی وما پر هغه کتاب انزل چې نازل سوی دی الی ابراهیم او ابراهیم علیه السلام ته چې صحیفه پروغو ایمان لرو و اسماعیل علیه السلام ته چې ابراهیم زوی دی و اسحاق علیه السلام ته چې د زوی دی چې ودغه دوه ته کوم صحیفه نازل سوی پروغو ایمان لرو و یعقوب علیه السلام ته نازل سوی پروغو ایمان لرو والاسباط پر اولاده د یعقوب علیه السلام اسباط دا جمع د سبت ده سبت د چال مسیته ویل کیږي نو اسباط د المسیان معنا دغه قومونه د دولس قوم چې د یعقوب علیه السلام خدای ګرځي د المسیان کې د خود دولس زامونه اولاده نو په اسباط تعبیر ځنی وکي والاسباط او چې اولاده ته د یعقوب علیه السلام نازل شوی وما پر هغه ایمان لرو او چې ورکول شوی دی موسی علیه السلام ته تورات و عیسی علیه السلام ته ورکول شوی دی چې انجیل دی وما پر هغه ټول کتابو او چې ورکول شوی النبیون و نبیان ته نبیان خو لږ نه خو یو لکه سجل وزره چې ورکول شوی پر هغه ټول ایمان لرو چې ورکول شوی دی من ربهم دربه څخه دی دغه د اسلام شان اوس په دې کې څه بل خبره مزده کې هغه ده د اسلام دین د دوستي جنسو د جنگ دین نسو دونه د سولې دین دي تاسو ګورئ ورته تاسو اعلان ورته وکي چې موږ پر هغه ټول کتابو چې انبیا او تنازل شي پر هغه موږ ایمان ور بدر نه پروي نو کوم دي چې د جنگ ځای جوړ شو ګرځره فقط د دې د خدای اقرار بجغواړو دی چې پر قران ز ایمان لري او دی وایي چې یا دی تر تورات نه تیریږي وایي تورات منم قران نه منم نو خو د جنگ دانه د وفاشر د جنگ دانه خدا وفاشر ما خاغه دی علاوه دغه سیاله تو کې تورات منم انجیل منم زبور منم د صحیفه نازل شي په پای کې دا چې پر ټول نبیانو کوم شی نازل شوی د مشټوله حق بولو باطل نور توای نبیانو حق دي نو دا خو د سولې جرس د خامات ورکیږي یا ستاره به درواغ یا ستا قران درواغ دي نو خو جنگ دای کی نو خو زمری د شتګر خدای دی نو دا آیات کته سی وګوري نو اسلام د صلح جرس اسلام د صلح لمن پرخه کړه که څوک پر موږ جنگ ترپی کوي به خو سره کوو به خو مجبوری بره خو دای نه پرې خو دای ځانه به درواغ نسبت کی یا د قران ته درواغ نسبت کی زموږ دغه قران دی اعلان وګرځي د دنیا ته کی چې مسلمان د کم کتاب په اړه کې بعد خبره کړي آسماني کتاب چې ویني خود ساخته کتاب نه الله دغه څه قولو تاسو ورتوست ای مؤمنانو ای امت د محمد ورته آمنا موږ ایمان راوړ دی بالله پر الله وما پر هغه څه انزل چې نازل شوی دی الینا و مشت چې قران دی وما پر هغه څه انزل چې نازل شوی دی الی ابراهیم او ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام والاسباط د اولاده د یعقوب وما پر هغه کتابو موږ ایمان ورو چې ورکول شوی دی موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام وما پر هغه او چې ورکول شوی دی النبیون و نور نبیانه من ربهم من طرف څخه درب دي فشي بیا دا خبر د ورته واضح ک ورته لا نفرق بین احد منهم لا نفرق موږ هیڅ فرق نکوو د ایمان په مسله کې بین احد ما بین کې د یو منهم د دوی دغه نبیان چې چرسي وي لکه موږ پر نبی علی السلام ایمان راوړو تر آدم علی السلام چې پر ټول د نبیانو یو شانته ایمان راوړو دا خو بیا جلا خبر ده چې موږ نبی علی السلام افضل بول یو ایمان دی افضلیت د سره جلا په ایمان کې موږ فرق نکوو حتی کله یو نبی یو څوک منکر سم کافر دی ارنه بس چې منکر کله محمد علیه السلام سم منکر سم کافر دی کله موسی علیه السلام سم منکر سم نه دی کافر کله حضرت عیسی سم منکر سم نه دی کافر نو موږ فرق نکوو نه بیان ګرځ موږ سره سترګې په ټولو ایمان لرو لا نفرق موږ فرق نکوو بین ما بین کې احد د یو منهم د دی ونحن له مسلمون ونحن موږ له دغه الله عز وجل مسلمون تابعدار موږ فرمان بردار د الله عز وجل پرداري د مؤمنانو شان هم اسلام سره لکه اول ته چې هغه آیاتو کې چاته چې ونحن له مسلمون او یعقوب علیه السلام چې د خپل زامنو سره اقرار اخسي هغه زامنو دغه اقرار سره کړی ونحن له مسلمون هغه یو سل درجشم آیات کې راغلي دلته د مؤمنانو شان هم دغه مؤمنان هم دغه وایي چې ونحن له مسلمون نو موږ څنګه د ګردان بیا په طریقه برابر
دا زموږ عقیده او هغه د یعقوب علیه السلام زامن ومر ونحن له مسلمون الله موږ ته هم راوښودل چې تاسې دغسې وایئ ونحن له مسلمون موږ الله ته تابعدار یو نو یهود یو ځای وایي چې زه مسلمان یم زه هم تابعدار یم نصراني یو ځای وایي چې زه مسلمان یم دا خو په غلطه په درواغو دعوه سو چې موږ د خپل پلار نیکه پر دین د پلار نیکه دین خو دغه و چې ونحن له مسلمون زموږ دین هغه دی چې ونحن له مسلمون مګر یو شی دی هغه باید سره جلا سي چې زده سي یو عقاید کې په هر دین کې چې دی دا درې شیان راځي یو عقاید چې هغه جنت دی دوزخ دی خدای پاک یو دی شریک نه لري د الله تعالی صفات دي دا بل قسم د دین هغه غټ غټ اصول دریم شی چې دی په اصولو باندې به استخراج کول کېږي جزئیات مسلې ځینې راوځي دا جزئیات جلا هغه عقاید خو جلا سول دغه غټ غټ اصول احکام چې بیا دي و دې ته ملت ویل کېږي دا جزئیات دا کوچني کوچني مسلې چې ورسره ملګري کې باره بیا شریعت ورته وایي نو موږ پر ملت ابراهیم یو پر شریعت ابراهیم نه یو پر عقاید باندې د ټولو انبیاء سره یو شی پر ملت باندې په غټو غټو هغه عمده احکامو کې د ابراهیم علیه السلام پر ملت یو بیا شریعت دی چې لاس دلته نیسي څلور رکعاته لمونځ دی پنځه وخته دی فلاني په دې جزئیات کې د تېرو نبیانو سره فرق راغلی دی نو ګوره په شریعتو په دغه جزئیاتو کې مو فرق ورسره شته په ملت کې کټ مټ دغو انبیاو پریم دی چا پروت دی چې هر نبي راځي عین هغه خبره کوي هغه د عقایدو په اعتبار هم خبره نه بدلي او هغه عمده احکام چې په هغه کې هم خبره نه بدلي دا فروعي احکام چې په دې کې نو چې دا شریعت موږ ته په دې کې نو بدلون په شي کې راځي نو زموږ چې د اسلام مسلمانان ځان ته موږ پر ملت ابراهیم یعنی عقاید او هغه عمده غټ احکام چې هغه اصول دي په اصول کې پر هغه باندې قسم په جزئیات کې به د ابراهیم علیه السلام د جنت سره زموږ فرق کوي نو الله عز وجل خو نبی ته هغه مخکې آیت کې وشول چې ورته دغه څوک چې پر ملت ابراهیم یم مؤمنانو ته هم دا خبره وشول چې دغه څوک چې موږ پر ټول ایمان راوړو اوس نو یهود څه چم کوي منی زموږ خبره کنه الله فإن آمنوا کدی ایمان راوړي دغه یهود او نصاراو بمثل پر مثل ما ده هغه امنتم چې تاسو ایمان راوړ دی به پر هغه مثل طرز باندې چې تاسو څنګه ایمان لرئ د معین هغه ایمان راوړي فإن آمنوا کدی ایمان راوړي بمثل ما پر هغه رقم امنتم چې تاسو ایمان راوړ دی به پر هغه رقم باندې فقد اهتدوا علاوه نو دی پر هدایت اوغه د دې خبره غلطه او چې مشته دعوت راکو ولکونو هودا او نصارى تهتدوا يهودي سپر هدایت پسې یا نصراني سپر هدایت پسې علاوه یا دا بل ډول خبره دعوت له راوکه چې دغه ایمان خو موږ راوړی دي کدی هم څه پر کم دغه عام ایمان راوړي پر ټول انبیا او ایمان راوړي پر ټول کتابو ایمان راوړي علاوه په قد اهتدوا دی پر هدایت خبره دا رقم د تور تو ګوره فإن آمنوا کدی ایمان راوړي بمثل پر مثل ما دا خبره امنتم چې تاسو ایمان راوړي به پر هغه رقم فقد اهتدوا دی پر هدایت و ان تولوا کدی مخواړه بل یا دا ستا خبر پر ما تاثیر نکي چې د سعادت در ما شامره ته ګډه ولاکه مې دون د خپل اړه واړه علاوه فإنما هم فی شقاق نو فإنما بشک هم دی فی شقاق په زد کې دي دا چې انسان زد ونه سي بار د بل خبره نه او دا زد دی نیولې دي کله حق خبره حق علاوه دا غږ ماده ته بیان کړ چې ولاکه یا ابراهیم علیه السلام يهودي ولاکه یعقوب علیه السلام يهودي نه بل ولاکه دا رقم دا دې ځان سره جوړ کړی دي دا يهودیت نو کدی مخواړه فإنما بشک هم دی فی شقاق دی په زد کې په حسد کې نو چې زه دې سره واخ تاوان درسي یو سړی چې د بل څه زد واخلي پر هغه ته تاوان رسي الله پیغمبر ته د ستې ډاډ ورکړي فسيكفيكهم الله فسجر يكفي کفایت وو کې کوتا ته هم د دوی څخه الله اعلی عز وجل الله به د دې طرف ته ته کافي سي ستا مدافع دی الله عز وجل دې ته تاوان ته نه سره سوال خپل شقاق زد کوي دا فسيكفيكهم الله جمله ډاډ ورکړي ونبي عليه السلام تعالی شقاق مو ذکر شو چې دې خو شقاق ساسر کې زد سره کې مخالفت کې انو الله بس وهو السميع العليم وهو دغه الله عز وجل السميع اوریدون کې دي ارڅنګ مخالفت شقاق چې دی کې د الله څخه پټ نه دی العلیم الله عز وجل خبردار دی په پټو نیتو باندې هم نو ستا عمل چې ته کوې ستا په نیت هم خبردار دی دی چې کوم عمل کوي د خپل دین باطل د لپاره دعوت کوي د هغه په عمل هم خبردار دی په نیت هم خبردار دی پسې د بلې خبرې را دور کوي یهودو به ویل د نصاراو په مذهب کې اوس هم د دې په خپلو کلیساو کې د دې لکه زموږ بلا تشبیه مساجد په عبادت خانو کې د دې پادریان او علما چې یو رقم رنګ یې جوړ کړی دی ژړ رنګ نو چې یو څوک واره یوځي په داسې نصراني امې وروړي و دغه د دې خپل کلیسا ته بارونه هغه د دې بزرګ هغه د دې ملای بار راوخ برای په وبو کې پلا وټک دا نو د نصرانیت رنګ دی برای اوس نو نځنی اوړي بالا در مرګ پر نصرانیت باندې دی که یو مسلمان نصرانی سن نعوذ بالله مرتد سی ورواوړي معنا د بل دین څوک نصرانیت راوړي امې دې په دارنګ چې خبره اوس نو پر پوښ سبحان الله بیان اوړي 50 ورا وې زنه نصرانی
نو دوی به دغه بهرحال موږ د نصرانیت په رنګ رنګ سوي یو. تاسې رنګ لرئ، ښه ته چې مسلمان یې ته په کوم رنګ سوی. الله عز وجل وایي تاسې داسې ورته وایاست چې موږ الله رنګ کړي یو، موږ د اسلام په رنګ یو. دا داسې عوض نه غواړي چې رنګ ور واچوي، موږ د اسلام په رنګ په عقیده کې موږ رنګ سوي یو. نو داسې دي اصلي صبغنا الله صبغة، دا صبغة الله مفعول مطلق دی، هغه فعل محذوف دی. موږ رنګ کړي یو الله عز وجل صبغة الله په رنګ د الله، موږ د الله په رنګ کړي یو، په هغه حوض کې نه یې اچولي، په هغه ژړ رنګ یې نه یې لړلي چې په کورکمون یا په بل باندې. دا د الله یو پټ رنګ دی، موږ ته یې راکړی دی د ایمان او د دین. صبغة الله موږ رنګ کړي د الله په رنګ. که ته نو دا د نصرانیانو رنګ به ښیي، که د الله وایي ومن احسن من الله صبغة، ومن څوک دی احسن و ډېر ښایسته من الله تر الله عز وجل صبغة په رنګولو کې. په رنګولو کې به تر الله بل ښه رنګریز چیري الله چې څوک په خپله عقیده په هغه د دین په حق عقیده رنګ کړي هغه بیا نه باطلېږي. دا بل رنګ څه دی چې په اواز یې چغ کړي بېرته راوکړي خو بېرته به ځان پرېوځي. ومن احسن و څوک دی ډېر ښایسته من الله تر الله عز وجل صبغة په رنګولو کې. ونحن له عابدون، ونحن موږ له دغه الله عز وجل را عابدون عبادت کوونکي، دغه الله لر دغه په رنګ رنګ او هغه ته عبادت کوو، بل چا ته عبادت نه کوو. قل داسې پسې ورته ووایه اتحاجوننا فی الله، دا بیا د هغې خبرې رد ورکوي د یهودو. بره بیا ویله چې 50 واره ځان پرې ایښي و ته بخي کړي ستا اعمال خدای نه قبلوي. نبي علیه السلام او اصحابو ته بیا ویل راسه یهودي سه چې هر څه کوې چې خدای قبول کړي. الله وایي ته داسې ورته چې ته څنګه جاهل یې، نو پر خدای څه فرق دی؟ خدای زم بنده یم کیم بنده عجبه خبر ستا هغه قبلوي زما هغې نه قبلوي، او حال دا چې زما عبادت له ستا تر هغې اخلاصي هم دی. نو داسې ورته وایي قلت ورته ووایه اتحاجون، ایا تاسې دلایل وایاست نه زموږ سره فی الله د الله عز وجل په شان کې؟ د خدای په باره کې مو ستا دلایل وایي، د خدای وکیل شوې راته. وهو ربنا وربکم، وهو دغه الله ربنا رب زموږ ام دی، وربکم رب ستاسې ام دی. نو دا چې ستا زما اعمال قبلوي نبي علیه السلام ته وایي ستا هغې نه قبلوي. نو الله پر الله څه فرق دی؟ خو زما هم رب دی ستا هم رب دی، نو چې ستا هغې قبلوي خو زما هغې هم قبلوي. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ولنا زموږ دپاره خو اعمالنا اعمال زموږ دي، موږ خپل اعمال کوو چې لمنځونه مو دي. ولکم ستاسې دپاره اعمالکم اعمال ستاسې هغه باطل. ونحن موږ خو له د الله عز وجل لره مخلصون اخلاص کوونکي وو د خپل عمل. موږ خپل عبادت د ریا د نورو ټولو شیانو څخه خالصوو. نو دا چې ته خدای ستا هغې نه قبلي زما هغې قبلي، دا خو د غلط قضاوت دی، دا خو غلط دلیل ته زما سره وایي. نو اتحاجوننا تاسې ایا دلایل وایاست زموږ سره فی الله په الله کې. وهو دی خو ربنا وربکم، زموږ ستاسې دواړو رب دی. ولنا اعمالنا زموږ دپاره خپل اعمال دي، ولکم ستاسې دپاره اعمالکم ستاسې اعمال دي. نو ستا عمل زما په هغې څه کار دی چې تا عمل خدای ته کوې ستا هغې قبلېږي، بره ستا هغې نه اوس نه قبلېږي. زما خپل عمل دی ستا خپل عمل دی. ونحن موږ خو له د لرې مخلصون خالصوونکي د عمل. بیا الله عز وجل د بلې خبرې رد ورکوي، هغه چې دوی به ویل برل ابراهیم په خپله یهودي و، یعقوب علیه السلام په خپله یهودي و، نصرانیان ویل یا هغه نصراني و. الله وایي ام تقولون ایا تاسې وایاست چې ان ابراهیم بېشکه ابراهیم علیه الصلاة والسلام و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اولاده د دوی دا ګرد انبیا علیهم الصلاة والسلام کانو دوی وهودن یهودیان و، او نصارا یا نصرانیان و تاسې دغه وایاست په هغو پسې مو یهودیت تړلی دي نصرانیت مو پسې تړلی دي. نو دوی خو داسې تاسې وایاست. الله نبي علیه السلام ته قلت ورته وایه اانتم اعلم ام الله، ورته نو ته په خبره که خدای په خبر دی. ابراهیم و یعقوب و دغه د اسباط و اسحاق و یا اسماعیل دا خو تاسې نه دي لیدلي، ته ځانه اوس وایه وا یهودي و بل بیا وایه نصراني و. الله عز وجل دا نه یهودي و نه نصراني و بلکې هغه مسلم و حنیف د اولادیت سم پر اسلام باندې دا وعده واخذه وصیت یې ورته وکړي. نو اوس خبره ستا و د خدای سره راغله، ته یو رقم وایې یهود و نصارا ورته وایي، خدای بل رقم وایي. نو ته خبر یې که خدای، نو خو هر څوک به راوایي چې خدای په خبر دی. داسې ګورې. نو قلت ورته وایي انتم ایا تاسې اعلم و خبرداره یاست ام الله که الله عز وجل، یعنې جواب خپله دا دی چې الله خبرداره دي چې یهودي دا درواغ پسې وایي چې ابراهیم علیه السلام یا دغه نور نبیان چې دا یهودیان او نصرانیان وو. نو چې خدای په خبرداره دی او ته هغه د خدای پاک خبره تا ته په تورات کې هم کړې وه چې ابراهیم علیه السلام د اسلام پر ملت، اسماعیل علیه السلام د اسلام پر ملت، اسحاق علیه السلام، یعقوب دا ګرد درته ښولې ام و په تورات کې لیکل سوی هم ده چې اوس پټویې چې په قرآن کې خدای درته وایي ام نه وایه. نو ډېر ظالم یې. ومن ازلم و څوک دی ظالم ممن تر هغه چا کتمه چې دی پټه کې شهادتن هغه شاهدي عنده چې په نیزه ده پرته یي من الله د الله د طرفه، د الله د طرفه شاهدي ورکول سوې ده. په قرآن کې هم دا د پرته ده چې دا پر اسلام باندې وه، په تورات کې هم پرته وه، په انجیل کې هم پرته وه چې دغه انبیا پر اسلام باندې وه. ته اوس هغه شاهدي هم پټه یې نه وایه. نو تر دې بل ظالم نشته چې خدای شاهدي درته رالیږلې ده، خدای بیان ورته کړی دی پټوي. ومن ازلم څوک دی ډېر ظالم
ممن تر هغه چا کتم چې دی پټ کې شهادتن هغه شاهدي عنده چې په نیز د پرتای من الله د الله د طرفه د الله د طرفه شاهدي ورته راغلی د الله ورته بیان کړی دی پټي نو تر دې بل ظالم به څوک نشته. وما الله بغافل عما تعملون وما الله ندي الله عز وجل بغافل نا خبره عما د هغه کارو څخه تعملون چې تاسو عمل کوئ يهود او نصارا نو خدای د سنا خبره ندي چې د خدای شاهدان پټوي په انبیاء کې دروغ وایست نبی علیه الصلاه والسلام خبره نه مني نو تاسو ظالمان یاست. اوس خو خبره پای تر تر دې مخکې یو بل آیت کریمات ذکر شوی یو سل څلور دیرشم آیات اوس په سبق کې هغه دا و تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون عین هغه آیات کټ مټ تورې لاندې بدل بیا راو ګرځاوه. نو تکرار د څه دپاره کېږي چې دا خبره اتم ذکر کړل تیم ذکر کړل د دې دپاره چې په د یهودو هغه مغز کې دا خبره ډېره راسخه وه ټینګه وه چې بس زموږ پلار نیکه د خدای نازوردار و چې هغه نازوردار و ځکه کفریات کوم کې هر شی چې کوم بله ما خدای بخښي الله دغه خبره بیا ورته راګرځي چې یا هغه رقم نه ده هغه امت دی. امت معنا یو ډله بولي دا د انبیاو دا یو ډله وه خپل اعمال یې سرته ورسول د دین دعوت یې سرته ورسول دی و عمل سره پوه سو الله بیا ښه بدله ورکړي. ته جلا تر امر لاندې ستا جلا کار دی ستا کارونه الله څاري ته د ده پر لار نه ورسره چې د ده په عملو نازېږي دا بیا عجبه کار. نو دا خبره به د مغزو باسي چې زه د انبیاو په توپیل خلاص یم او یې کافر چې ته ایمان راوړه پر ایمان چې مړ شول باره به د انبیاو په توپیل الله پاک د هغو شفاعت قبول کتاب به وبخښي ته ایمان د سره نه راوړې اوس ما به د ده په عمل به زه خلاصم دا نه کېږي دغه خبره ورایسته کوي. دا یوه وجه شوه د تکرار. بله وجه یې دا ده چې دغه خبره د نبي علیه السلام په امت کې هم د چا او چا په دماغو کې پرته ده چې پلار کې ښه سړی تېر سوی و زوی به بره د کافر په ډله کې ولاړ کفریات به وایي په خپل پلار نیکه نازېږي. الله دا امت هم دا خبر ورته وایي ورښیي چې دغه خبره به د دماغه باسې ته به جلا ایمان راوړې په ایمان مکلف یې برکه ګناهکاره وې سړي دي سي یو نبي به دې شفاعت وکړي یا به دې ولي شفاعت وکړي یا به دې حافظ شفاعت وکړي یا به دې شهید شفاعت وکړي عالم به دې شفاعت وکړي دا د شفاعت لار هغه وخت خلاصېږي چې ته په ایمان مشرفه سې او چې ته په ایمان نه یې مشرفه په پلار په نیکه نازېږه د نبي علیه السلام امت هم دا خبره وښیي نو بېرته هغه آیات اوس راګرځي تلک دغه تېر سوې ډله د انبیاو امتون دا یو ډله د قد خلت تېره سوې ده پخوا په زرو کلو مخکې تېره سوې ده څو زره کاله مخکې دي ته اوس به راوایه وایه زه ایمان نه راوړم مګر د ده په ایمان خلاصېږم لها دوی لره ما هغه ټول کسبه چې دوی کسب کړي هغه ټول اعمال چې دوی کسب کړي هغه د دوی دپاره ولکم ستاسې دپاره ته چې ما هغه اعمال چې کسبتم چې تاسې کسب کړي ته چې اوس خپل کسب کوې ته په خپلو اعمالو باندې ګرفتار ولا تسألون عما كانوا يعملون که د ګناه مسله سیم دغه رقم د پلار د نیکه په ګناه باندې زوی نه نیول کېږي لکه هغه اعمال چې دلته دته په ښه نه ورځي دغه رقم یې د هغه په ګناهو هم دی نه نیول کېږي ولا تسألون تاسې نه پوښتل کېږي عما د هغه کارو څخه کانو چې و هغه یعملون عمل یې کاوه د هغو پوښتنه هم ستا څه نه کول کېږي. نو په پای کې خاتمه بېرته پر دغه آیات کړه چې هلته په 144 آیات کې ذکر شوی دلې په 144 کې معین هغه آیات بېرته راوګرځاوه چې امت هم دا خبره ورزده کړي او دغه د یهودو نصاراو په جماع کې چې کومې خبرې ځای نیولی و هغه یې په دوه واره په تکرار ځینې زایله کړه چې دغه خبره به د بینه باسي خپله راسه د پیغمبر علیه السلام تابع سه قرآن ومنه باره به خپله خلاصي دا چې دا نه مني هغه یادوي و هغه نه میان تېر سوي باره ما خلاصي هغه رقم نشي کېدلی. واخر دعوانا